په دنیا کې د الله تعالی محبت د هغې تقاضا دای چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی د انسان ګناه بخشي او تکلیف ور باندې راولي او د تکلیف په خاطر باندې الله تعالی د انسان درجات ور بلندوي. د دې مثال داسې دی، علماء لیکلي دي یو بچی دی په کور کې نو د هغې پر بدن باندې خیره راسي او د هغې بدن خیرن سي، نو مور د محبت په تقاضا سره هغه بچی په زبردستی باندې رانسي او د هغه بچی د بدن سه لباس لرې کي، هغه بچی کلک موږي او هغه بچی د خیرو سه صفا کوي او لمبوي. د دې لمبېدو په وخت کې دا بچی بغارې وي او دا بچی زارۍ کوي او دا بچی چیغې وي او دا بچی ډېر غم او تکلیف ښکاره کوي او د بچی غریب دا عقیده چې دا مور چې ما مینځي او ما صفا کوي او زما سره دومره سختی کوي، دا د مور زما سره ظلم دی. لیکن مور چې دا هر څه کوي دا د محبت د تقاضا په خاطر باندې کوي. لیکن د مور د محبت د تقاضا اثر به د بچی ته کله ور معلومیږي چې کله بچی لوی سي نو بیا به د بچی په دماغ کې دا راځي چې هغه مور چې ظلم به ولم، هغه مور چې ما ته تکلیف را رساوی او ما د ځان دپاره ظلم بالی، هغه د دې مور زما سره ډېر لوی محبت و. که چیرې مور په هغه وخت کې زه صفا کړی نه وی نن به زه په مختلفو ګندګیو په مختلفو بیماریو کې مبتلا وای. دغه رقم الله تعالی چې کله پر یو بنده باندې مشقت کښېږدي، ناجوړي ور باندې راولي، تکلیف ورته باندې راولي، دا د الله تعالی د دې بنده سره محبت دی. بنده خو به خود د ځان سره ظلم بولي چې الله په دې ټولو ماله کې ولي پر ما باندې دا ناجوړي راله، لیکن دې بنده ته به د الله تعالی د محبت اندازه هلته ولګېږي چې دا دوه رمقه صادر دې سږمو ووسي، سړی د آخرت کور له ور ورسېږي چې د دې ناجوړۍ او د دې بیمارۍ په خاطر باندې کوم نعمتونه دي. بیا به انسان د دور معلومه سي چې هغې بیماري د الله تعالی د طرفه پر ما باندې راتګ دا د الله تعالی زما سره څومره لوی احسان و نعمت.